مشتاق حسین دلدار صاحب کتاب چاپ کړ او ښه کتاب یې چاپ کړ. خبرې پرې وشوې، ډېره مبارکي ورکړه او د غمګین صاحب، سعید صاحب او د سید صادق صاحب هم ډېره مننه کوم. تاسو د ټولو ډېره مننه. د دوه څلور خبرې کوم، زه خپلې خبرې نه اوږدوم. زما کوشش هم دا وي دا کوم ملګري چې ناست دي، کشران دي، مشران دي او سانزوري دي، نو زما په خیال باندې شاعري داسې پکار ده چې د نورو خیالونو، د نورو پیغامونو سره سره په هغې کې د قام ستونزې پکې بیان شي او د هغې لپاره د خپل خیال، د خپل سوچ مطابق د هغې ستونزو د حل لار وکتلی شي. لکه عباسین صاحب چې وایي چې د رب دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. دا د پیغام دا خبره ما د نورو خپلو خبرو نه مخکې ځکه وکړه چې کوم خیال کړي هغه اجمل منصور صاحب د خدای وبخلي، د هغه یوه هایکو وه چې زه په هر څه کې نویوالی کوم. خلک اوبه د بوسو لاندې بوځي، زه د اوبو د لاندې بوس بوځم. نو دلدار صاحب کتاب چاپ کړ. د دلدار صاحب شاعري تر سحده زما د نظر هم تېره شوه. تاسو په هغې باندې خبرې تبصرې واورېدې. زه اکثر د خپل کشر کون ته یا د همزولو ته دا خبره کومه چې کوم شاعر په هغه لحاظ باندې چې د دوو خبرو خیال ساتي، نو دا ښه شاعر دی. یو چې د ده فن ښه وي او دویم فکر یې ښه وي. که په هغه لحاظ باندې موږ د دلدار صاحب شاعري وګورو، نو د ده فن او فکر دواړه ښه دي. په دې وجه باندې دا زموږ د نن وخت ښه شاعر دی. دویمه د فن په لحاظ ښه برابر، او که د فکر په لحاظ ورته وګورو نو دوه قسمه خبرې پکې موږ ته ډېرې واضحه په نظر راځي. یوه دا چې د دنیایي مینه، د خپل محبوب سره عشق، او بل د خپل خاورې سره مینه. او دا دوه خبرې د دې نه علاوه هم نور دي، خو دا دوه خبرې چې دي نو دا د ده په شاعرۍ کې څنګ په څنګ چلېدلې دي، روانې دي. لکه اوس تاسو وګورئ که نه چې زه په ورځ کې څو ځله تاته ګورم، زه په ورځ کې څو ځله نشه کېږم، او تاسو بیا د وطن یعنې د دې خاورې سره هم هغه مینه وګورئ چې پښتنې خاورې خواږه دې دومره ډېر دي، له باګرامه تر کابله نشه کېږم. داسې نور هم بلا مثالونه دي. بل دلدار صاحب چې دی نو زه تبصره نه کوم د ده په شاعرۍ، نو صرف دا خبرې مې وړاندې کوم. دلدار صاحب د شعر په د ټکي په استعمال، په مناسب ځای د استعمال په دې باندې پوهېږي. لکه تاسو ګورئ دا یو شعر دی چې دې ښار کې څوک و چې په موږ پسې لید ګرځوو، لید ګرځول یا لیدکې رڼا کول. تاسو ته پته ده وګورئ چې ده په کوم ځای کې استعمال کړی او څنګه استعمال کړی. دې ښار کې څوک و چې په موږ پسې لید ګرځوو، هغه یو ما پېژنده، دلته یو ریبار پېژنده. دغسې ډېر ښه مثالونه چې کوم دي نو دا د په شاعرۍ کې په دې کتاب کې شته دی.